دا مغا بیان دے د بی بی مریم علیہ السلام چې کم تیرو جمعو کې ما ستاسو په مخ کې شروع کړی بیا پکې تیرا شوی جمعه کې اتفاق نه دروجه بحث راغی عزیزانو روجه متعلق ما چې کومه خبره تاسو ته کړې وه نو تاسو ولیده چې د نهه د شپې روجه صحیح وه او که د چهارشنبې د شپې روجه صحیح وه اوس بله خبره ده چې شرمېدلی په شرم نه پوهېږي نو مونگا انتہائی کوشش نه بعد د اتوار د شپې گواهان پیدا شو چې مونږه 13 د شب قدر میاشت چې وا د اتوار په شپه لیدلې نو د اتوار د شپې شهادت مد نظر بیا صحیح روجه چې وا د نه راتله او دوی نو ماته د حکومت نه خو ګیله ځکه نشته چې د حکومت هر کار دغسې دی ګیله راته د هغه خلقو نه ده چې خم خلق یو طرف ته خو د کارغه غوندې مخوکې سنډي او بل طرف ته غلم خوري د هغه خلقو نه ګیله ده چې حکومت اعلان نه دی کړی مونږه روجه څنګه ونیسو نو پرون حکومت چې کوم اعلان د بجټ متعلق کړی دی نو تاسو ټولو ته د مبارکي او خدای پاک دې ورسره تاسو ټول بختور کی بجلی 10% ګرانه سوی ګیس 10% ګران پټرول 10% ګران ملازمانو لای پسترګو کې خاورې ورواچولې 110 روپۍ تنخواه ولا زیاته کړه بل طرف ته په بجلی نو ملازمان نن خوشحال دي چې تنخواه مې زیاته شه تنخواه دې زیاته نه شو کور دې وران شو هغه 80 روپۍ ستا پلار باندې شي پورا کوله پرشکو کې په لارو کې په بسونو کې په ریل کې تاسو خیال راغلی نو ډېره ښه ده خدای دې دا تاسو ته مبارک کړي مونږ ته هېڅ فرق نه پرېوځي که چا د نهې روژه نیولې وه او که چا د چهارشنبې نیولې وه خیال م راغی تاسو پوهېږه او کارم پوهېږه بیا مو مبارک شه بیا مو مبارک شه انشاءالله هره ورځ به در کې نوي نوي غشي نه نوځي هره ورځ یو زخم به سټی هغه به لا جوړ نه چې بل غشی سوری به در کې جوړ شي بل سوری به در کې جوړ نه چې بل سوری به در کې جوړ شي یعنی یو طرف ته په ما خودې بجلی ګرانه شي یو طرف ته په ما خودې سوی ګیس ګران شي د ریل کرای دی را باندې ګرانه شي ځکه چې غریب خلک په ریل کې سفر کوي مالدار خو په جازونو کې ځي یو طرف ته خو دې په ما دا ګران شي بل طرف ته سرمایهدارو ته دی چې کوم مراعات ورکړي دغه وزیرانو ګورئ د 5 لکو روپو موټرې ورته راوښتي هونډا اکاټ موټرې دیله کار یې څه دی روزګار یې څه دی د ملک له فایده څه ده د قوم له فایده څه ده هغه وګورئ بیا بنګلې بیا د هغې د بنګلو خرچونه د هغې بجلی د هغې بیلونه د هغې ټیه ډیه دا دومره عظیم بوج ستا د لاسه په دې قوم نو بیا هم په حیا کې نه پرېږدې چې چېرته د بجلی پکي ته کېنني د پکي بجلی دې هم پې ګرانه کړه بیا دې پې را
را مقرر کړي مرګندان دي چې په غلطۍ کې چرته 100 روپۍ بل راشي او وایي جی ما خو بجلی نه بله کړې 100 روپۍ بل وایي بل داخل که بیا جګړه کوه. دا قوم دی په رنگ رنگ کې الله رانیولی دی. زما عزیزانو خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ، خدای ته وجاړئ، خدای ته سجدې ولګوئ، اله بخلاصېږئ. کني زما دې په خدای قسمی پرون یو ښځه راغلې وه ما ته وی مولانا صاحب بیګار او جمم په نهره نیولې لور و ور سره وړه غوندې ویل والله که مې دې لورم بیګا څه خوړلي سړه اوچه روټۍ په لاس کې واغی خوړه. نو عزیزانو تاسو ما ته ووایئ چې اوسېږي چېرته ویل پلاني ځای کې. نو پلاني ځای کې لکپتیان کروڑپتیان اوسېږي. د دنیا د معاشونو مالکان اوسېږي. مالغي ویل هغې والله که تپوس هم کوي. نو دا یاد لرئ چې دغه روجې به زمونږ کپرې چیچي کپرې دا روجې به ستاسو وینې څکي او دغه روجو به په دې مرۍ کې درته زولنې اچولي وي او جهنم ته به یې روان کړی چې ستا په خوا کې یو غریب نهره روجه نیولې وه شپه یم نهره تېره کړې وه ورځ یم نهره وه او تا په کور کې نری غوښې پخېدې بیا د ناغې په ورځ ستا په کور کې چرګان پخېده او غریب در پورې نهره روجه نیولې وه. زما دې په خدای قسمي چې دغه روجې به موږ دپاره وبال جاني او دغه روجو به د مرۍ نه نیولي جهنم کې به واچي. تاسو خیال څه دی؟ هر یو شي کې یو فلسفه د خدای دا ټول کائنات چې دی دا بې غرضه نه دی جوړ د دې ټولو یو غرض دی. د روجې غرض څه دی؟ د روجې غرض دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي چې ته وږی شي. اوس تاسو وګورئ دې تندې ته یا لوږې ته نو چې ته وږی شي نو سبا چې ستا مخکې څوک سړی راشي او درته وایي چې جي وږی یم نو تا سره به فکر راشي چې واقعي لوږه ډېر خراب شی دی. هغه ورځ چې ما روجه نیولې وه او زه وږی وم نو ډېر لوی تکلیف راته داسې به ده ته مي نو سره هم به پرې وکړي. تږی شي نو د بل د تندې احساس به در سره پیدا شي. خدای ته څه فایده کېږي چې خلق ټول د لوږې او د تندې مړه کوي. خو دې کې راز دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي یا ته تږی شي او د بل د تندې احساس در سره پیدا شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د ماښامي ټیم کې تاسو وګورئ بعضې جوماتونو کې غریب سړی لوټه غوندې کې چېرته اوبه پیدا کړي یا شربت پیدا کړي. جومات کې تاسو مونځ وکئ او کور ته ځان رسوئ سکواشونو ته یا خخ شربتونو ته یا چارونو ته یا دا تصور هم در سره چلی کېږي چې دا غریب دی لوټه کې چې ګوړه یې چولې ده که چېرته چا وله واوره راوړې م دا او که نه یا د کوره وله ته یو کټوری شربت راوړې او تم ور سره کښېنې او هغه سره روژه مات دا فکر هم چا سره شته. او ماښام دی عزیزانو روژه ماتې دی والله که څه را سره شته هر یو سړی لکۍ سنډي او جومات نه بار وځي. نو دې وجې نه په آرام کښېنئ په دغه روجو موجو خدای راستي که نه جنت ته مونږ ځو او نه چې دی جنتونه شته یا د شپې ختم کې ولاړ یې یا پیزانو پسې نو لومبۍ شپه چې دی ونښلئ او په دویمه شپه چې ګورئ بیا 3 صفه نه یو صف ولاړ یي. ولې هلکه بېګا خو جومات کې نه وې و یاره دا اوږدې تراوې وې والله که ورته ټینګېدی شو ښه ده نو قیامت په ورځ به خدای زه الله به وایي زه ستا بخنو ته هم نشم ټینګېدی ته چې زما قرآن ته 1 ګنټه په 24 ګنټو کې نه شوې ودرېدی نن ستا بخنو ته هم زه اوزګارم. هغه جومات لټوئ چې چېرته انجړ مولایي او په 10 منټو کې هر څه خلاصوي. دې مونځ نه څه فایده شوه دې تراو نه څه فایده شوه.
نو زما عزیزانو خپ غور ورته سوچ وکئ چې دا روجې یا دا منځونه دا ټوکې نه دي، دا ټول څیزونه یو خاص غرض لري، خاص سر لري، خاص فلسفه لري. اب بله خبره ده چې ته په کوم ملک کې اوسېږي، دې ملک کې هر څه شرمېدلي دي، منځونه هم پکې رواجي او نمائش او د دکھاوی منځونه دي. رمضان المبارک کی خاطر دغه واورې به ډېرې ملاویږي او رمضان المبارک احترام د هوټلونه به بند دي. رمضان المبارک کې هوټلې بند دي، مریم بند دی، نتګلیم بند ده، ابټابات هم بند دی. ہاں جی مری کے سال دے او نتګلای کې سال دے. راشي دلته د هوټلو کې د غرمه 1 بجو ګوري دا بار موټرې ولاړي، دلته مجسټریټان مقرر کړي دي، دا غونډاري اگر راګرځي صاحب دا وخت څنګه وکړه نه 3 بچه 6 فوټ کې یو میاشت له دننه دا سبزی دا تک 3 بچه 6 فوټ کې یو میاشت له دننه د جان او د گرین او ټل روجه خوارو والی 3 بٹا 6 فوٹ کی یو میاشت لنه دننه کې سرمایدار او غټ سنډاله خو نږدې نستا پولیس ورزي او نستا مجسټریټ ورزي، دا مورمړي پلارمړي ریړو والا خواران غریبان دکانداران دغه پسې راشه 3 بٹا 6 فوٹ کې د رمضان 3 بٹا 6 فوٹ کې اور سړی دننه کا خو که د سبزی مارکیټ لوی لوی اړتیان دې هم دننه که چې د چا د لاسه د اور ولې را روانې دي، د فروټ منډۍ لوی لوی اړتیان چا چې په یو پیرا د نیمبوانو د ټرک کې یو پیرا کې 3 لکه روپۍ ګټي، که هغې دې هم دننه کړه بیا ستا 3 بچه 6 فوټ چې دا ما ته به سر و چشم قبوله ده. او کچره سرمایدار مالدار رئیس هغه هر جرم کوي، هغه د پاره د ملک په قانون کې هیڅ دفعه نشته، او غریب د پاره د ملک په قانون کې دفعه ده. روجه یې وخوړه غله دفعه ده. زه یم دا غریب مزدور د سرکونو د روجه وخوړه او د بنګلو د سنډاګانو روجه وخوړه، تاسو په ایمان وای تاسو پرېږده دا د سی ای ډي ډایري چې ولا ورزي چاله دا د په صورت برات په قرآن لاس کې دي، او دوی د خدای په ذات قسم وخوري چې د بنګلو خلق روجه وخوري هغې له څومره سزا ورکول پکار دي، او چې د بازار او د سړک مزدور روجه وخوري هغه له څومره سزا ورکول پکار دي. نو کوم ملک چې د انصاف جنازه وتی وي، کوم ملک چې انصاف نه، کوم ملک چې انصاف دای چې کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اس به برابر کی تو نالت دې هم په داسې منصفای شه چې د حق ته باطل ورته گزر کی. کوم ملک چې د انصاف جنازه وتی وي هغه ملک باندې به دریابونه نه وچی. نن ستا ملک لوډ شیډینګ ولې دی؟ دریابونه در باندې وچ چې په عمر کې چرې دا کاته نه وي شوی. نن در باندې آسمان اوچ دی، زمکه در باندې اوچه ده، دریابونه در باندې اوچ دي. دا هغه ورځ انتظار وکړئ چې د سکلو اوبه به در باندې اوچې شي او دا ملک به په تاسو کربلا جوړیږي، بچی بم تړپیاویږي او یو ګوټ اوبه به درته نه ملاوي. که د خپلو کرتوتونو نه او خپلو عملونو نه باز را نغلی، د خپل شیطانت نه باز را نغلی، نو د اسمان روح درته ښه نه دی. طوفان نوح هم درته جوړولی شي او طوفان لوط هم درته جوړولی شي. سره د ځمکې اسمان ته اوچتولی شي او را پوټه کولی مم شي او طوفان در باندې راوستل او د بچه کچه سره هم تباه کولی شي.
نو زما عزیزانو عرض میں داو چاول خو ارشتا د انصاف په نظر ګوري ارشتا د انصاف په نظر په دې روزه کې دا وګورئ تاسو بعضې سړي ځان نه بدماشګۍ غوندې جوړ کړي غریب سړی برونی سي 2 سپېړې به ووایي دا غریب سړی 10 سپېړې ووه خو که د دې بدل کې معتبرم یو سپېړه وهلی شي چرې که ځان نه اوچت سړي تم یو سپېړه ورکولی شي نو خیر دی که دا غریب دې 10 سپېړې ووالو او که غریب چې چا نه دې سترګه نه سوځي ا دې بې ګناه ووالو او چې چا نه دې سترګه سوځي کافره نو هغه ته سجدې لګې دا دې روژه ده دا دې منځونه دي دا دې بزرګي ده دا دې ښه سړیتوب وی تواضع ز گردن فرازان کوست تواضع ز گردن فرازان کوست گداگر تواضع کنن خوی اوست وی غریب سړی که غریبی خبرې کوي دا هغه خو کارم دا دی غریب سړی خو غټې خبرې کولی نشي کمال دا دی چې امیر سړی سرمایهدار سړی عاجزي خبرې وکړي دا کمال لوی سړی چې کوم غټې خبرې کولی شي او غټې پرېږدي او عاجزي خبرې وکړي دا کمال دی غریب سړی که غریبې خبرې کوي دغه خو خوی هم دا دی او کار هم دا نو زما عزیزانو دعا کوئ چې یا الله زمونږ د نفس اصلاح وکړه مونږ ته هدایت د نیکۍ وکړه او د اسمان رخ راته ښه کړه خدای په اسمان کې زمونږ د خیر فیصلې وکړه دا ټولې فیصلې چې کومې په ځمکې حاوي کیږي دا په اسمانونو کې کیږي دا دعا وکړئ چې خدای زمونږ د خیر فیصلې وکړه په دې ملک تاسو وګورئ نن روزه ده د روزې آغاز سردار کونین صلی الله علیه وسلم تا شوه دین وړاندې امتونو باندې روزه فرض وي دین وړاندې قومونو به روزه نیوي د هر چا خپل خپل شان عزیزانو په دې روزه کې ډېر فکر کوئ چې جبم غلط او نه خوځي غیبت نه کوي غیبت دې ته وایي چې یو سړی کې یو بدکار وي او تی په شیشه ووایي دې ته غیبت وایي دا د زنا نه هم زیاته ګناه ده یو سړی کې یو ګناه شته او تی په شیشه ووایي دا د زنا نه هم سخته ګناه ده یو سړی کې یو غلطي نشته او تی په شیشه ووایي دا بهتان دی بهتان د هغې نه هم پسې 10 چنده اوچته ګناه نو په روزه کې غیبت کول بله مسله دا ده چې په روزه کې نه اسی غیبت کول داسې ګناه ده لکه مړ رور چې درته پروت یو د هغې غوښې خورې لګیا دی مړ رور درته پروت دی او د هغې غوښې خورې لګیا دی دا د بل سړي د پشي شا بد ویلو ګناه ده نو دې ټولو نه اجتناب وکړئ ځان ته وساتئ دعا کوئ چې خدایا خو ته مې مخه کوا بدو نه مې محفوظ وساته دا آینده نوجوان طبقه چې کوم د خدای د قهر شکار ده په دې ملک کې د خدای د قهر شکار ده ښځې او نر د خدای د قهر شکار دي خدای ته ورته آسماني اسباب جوړ کړي او پرای راست راولي عزیزانو نن مونږه د ډېر سخت بحران نه تیریږو لګیا یو اگر چې مونږ سره خیال نشته نه د سبا په وجې پوهیږو نه د بل سبا په وجې پوهیږو نه د بل سبا په وجې پوهیږو نه د سهار وخت پیژنو نه د ماښام وخت پیژنو
هغه د بادشاہ چرګانی بادشاہ چرګان ساتلی نو هغې به د شپې په 2 بجې بانګ وي نو وینځه به لاړه بادشاہ به را پاسولو چې تهجد وخت یو ورځ هغه چرګانو چرته 12 بجې بانګ ویلی نو وینځه لاړه بادشاہ را پاسولو چې صاحب وخت دی بادشاہ چې کتلی دا خو وخت لا ډیر دی نو بادشاہ ورته قتل کردن لازم است وینځه ته وی ستا قتلول لازم دي ځکه چې د 12 بجې زرا پاسول وینځه ډیره پریشانه شو چې اوس بادشاہ حکم وکړو چې ستا قتلول لازم دي نو دا خو به ما وجني نو زیب النساء نامه وه یو ښځه وه ښځه نننی اخبار کې وګورئ دا نرخزیان ښځې وې دا زمونږ ښځې نرخزیان دي بل په شرمونو خو شرمېدی خو ښځو ته ووایئ چې که روجې نیسئ په روجه کې دا په شونډه چې سرخي لګئ دې سره روجه ماتېږي ګورئ په خبره پوهېږئ شرمېدلي خو یی او که خیری نور با شرمېږئ بله ورځ را یو په مخه راغی وایي چې ډېرې ځان پټ را پټ کو خو زه پې نیغ ورغلم او تولنده ورپسې وه دا بورکای چې بار نیولې وه نو اوږده اوږده نوکاني او تک یې سره کړي د ما نه تپوس هم کړی یو ځلې چې مولانا صاحب دا نوکونو پالش شکر دی زمونږ کور والا خو یې نه کوي خو ګناه یې شته که نه نو هسې ویمه شرمېدلي خو یو مونږه خو دا په شونډو باندې سرخي روجهدارې ښځې دپاره دا اجزا لري او دا بیا دننه چې تېرېږي دې سره روجه ماته شي دا په نوکونو پالش سره کومه ښځه که مونځ کوي دې پالش سره اودس نه کېږي چې اودس ونه شو مونځ نه کېږي غسل نه وځي ټول عمر به دا ښځه په غسل نو عرض مې دا څه خبره مې کوله وینځه لاړه زیب النساء ته زیب النساء هم ښځه ده وینځې ورته ویل غرقه شو وی ولې وی بادچرګانو غلط ټیم بانګ ویلی دی چې بادشاه مې را پاسولو هغه وی قتل کردن لازم است اوس خو به ما سبا وجني زیب النساء ورته ویل غم مه کوه سبا له زیب النساء راغه بادشاه ته وکالت کوي د 302 کیسونو وکالت به کول ورته تاسو ویلي دي دی وینځه ته وې دې زه به وخت پاسول مال چې قتل کردن لازم است نو زیب النساء ورته وایي چې بادشاہ قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را ای پری پہ کرچی داند وقت صبح و شام را قتلول خو د دې چرګانو په کار دي چې د بادشاہ ټولې غوړې زیړې خلاصې کړي او تر اوسه د سبا او د ماښام وخت ونه پېژني دا وینځه غریبه د سبا او د ماښام په وخت څه پوهېږي خو چرګ بانګ ووی او راله او تېره پاسو بادشاہ والله ټیک وی آډر یې وکړو دا ټول چرګان حلال کړي نن د ماښام په ټایم کې تاسو مولا ته کنځلې کوئ چې بیړه دې غرقه شه مری دې وچه شه بانګ نه وی غرق دې کو وخت شوی دی نو مری ستا ولې نه غوسېږي چې د دنیا غوړ زیړ دی وواله او تر اوسه تا ماښام ټایم نه دی پېژندلی که ته ماښام ټایم وپېژنې ستا مولا ته حاجت څه دی خو ټایم به شوی ورته به وګورې روجه به ماته کړي که بانګ وی او که نه که مولا بانګ نه وي ته به تر ماسخوتنه ناستې روجه به نه ماتې ته سټه دي ویزه ته داسې لکیر کا فقیر اوس مولا به بانګ نه وي سهار نو ته به تر غرمې روټۍ خورې زه اوس مولا یعنی مولا اوده پاتې شو جی مولا اوده پاتې شو بانګ نه کېږي نو چې ته نور راوخېږي مولا به بانګ نه ویل نو ته به روټۍ خورې یا مولا نشتا یا اچانک پہ سچلو شو او په جماعت کې بانګ نه وای نو تا به شربت مخې ته ایښی مولا به بانګ نه وای ته به روجه نه ماتې
دې وجه نه اوقات څنګه چې مونځ فرض دی داسې د مونځ وخت پیژندل فرض دی، څنګه چې روجه فرض ده داسې د روجې وخت پیژندل فرض دی. وخت به دې پیژندلی چې ټیم وشو بس روجه به ماته کې، خو تاسو ټیم نه دی پیژندلی نو بانک ته انتظار کوئ. اسې نه چې د ملا د پیازه زامن ځان نه جوړه کړي دغه د بانک نه دی ویلی ما وخت پیژندلی دی. تاسو په وخت څه کوئ؟ تاسو وخت پیژنئ؟ تاسو وخت نه پیژنئ، مونځ نه پیژنئ. ملا نه په جومات کې به غټ غټ سنډاګان ولاړ یئ، یو در کې داسې نه چې مخکې شي او مخکې مونځ وکړي، یو در کې داسې مړی پروت دی یو نشته چې جنازه یې مخکې وکړي، ښځه او سړی نکاح تړل دي ملا نشته، یو در کې داسې نشته چې ایجاب او قبول وکړي. نو تاسو اوقات نه پیژنئ، بانک ته به ګورئ خامخا. دا هغه خلقو دپاره دی چې چا وخت پیژندلی. عزیزانو باس دا او چې بی بی مریم په خپله خلوت خانه کې به ناسته وه او ذکریا علیه الصلاة والسلام به د دې ملاقات ته چې ورغی نو دې سره به یې وکته چې جمع دی د اوړي میوې ور سره پرتی دي یا اوړی دی د جمي ور سره پرتی دي. داو کرامت کرامت وایي گویا دیتا چې د یو ولی په لاس باندې خلاف عادت یو کار صادر شي دیتا کرامت. عادت داغه تقاضا نه کوي او خلاف عادت یو کار داغه په لاس باندې صادر شي دیتا کرامت. علماء لیکي چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا ډېر لوی ولی او بزرګ زمونږه په ملک څوک ورته لوی ځوان وایي، څوک ورته پیرانی پیر صاحب وایي، څوک ورته د 11مې ځوان وایي. اصل نوم او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ د تقریر کولو دا اللہ په توحید باندې او بیا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په معراج باندې سبحان الذي اسرا بعبده لیلا لیلن کی تحقیق کولو چې لیلن کی تنوین د پاره د تقلیل ده. الله هغه ذات ته چې د سترګو پر رب کې د شپې په یو لږه غوندې حصہ کې د ځمکو نه لا مکان تخپل محبوب بوتلو په خپل راز و نیاز مشرف. یو سړی په جلسه کې را پاسې ده او وی چې دا زما عقل نه مني. یو شپه کې او بیا بیت المقدس تتلل او هغې نه بیا آسمانونو تتلل او خدای سره راز و نیاز کول دا زما عقل نه مني. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورته وی چې ډېره ښه ده چې ستا عقل نه مني، زه خپل کار کوم. اوس لکه یو سړی وایي روژه زما عقل نه مني، زه رکشه چې ستا عقل نه مني. نه به دې مني، ستا ډېرې خبرې دي، ستا عقل به نه مني. ښځه بربنډه ګرځول د عقل مني خوار شي او دغه داسې ورته روجه د عقل نه مني. دا پاکستان دی
پخوا به مونږ دا پوهېدو چې د پاکستان مطلب دا دی چې دا پلیت پلیت پتې لرې شي او دا پاک پاک خلق به پکې پاتې شي. اوس د پاکستان مطلب مونږ دا پوه شو چې پاکستان دا معنا چې د حیا نه، د شرم نه، د غیرت نه، د دین نه، د مذهب نه، د هر څه نه به دا ملک پاک. دا ملک به اوس د هر شي نه، د ایمان نه بم پاکي، د حیا نه بم پاکي، د شرم نه بم پاکي، د غیرت نه بم پاکي. نننه خبر وګورئ اوس اسلام د امریکې ته روان. وایس آف امریکا یو نیوز دی چې دوی به په پاکستان کې چغې والي چې اسلام په ترقۍ روان دی. اوس امریکا کې لګیا دی د اسلام ترقي به وګورئ. لږه زمانه پس به تاسو وګورئ چې په امریکا کې د اسلام کومه چرچه جوړي، دلته نشته. بہرحال دلته دا خلق دے دا شے میں عقل نہ مانی دا نو ٹھیک دا چې نه مانی خپل کار کوا دې سره بحث کول نه دی پکار او نه خبر نستا عقل نه مانی ضرب شه ته یې څه شي چې ستا عقل نه دې شکل ته دی وګورا دې سر ته دی وګورا دې بوتار ته دی وګورا د خر سره در پورې تړلې دې ستا عقل شتا د خدای د حکم په مخ کې ستا عقل څه شي؟ د جناب محمد رسول الله د قانون په مخ کې ستا عقل څه شي؟ او بیا په پاکستان کې عقل لا چا کې دغه کې عقل دی. وزیر اعظم یې چغې وایي لوډ شیډینګ نشته، ګرمۍ نه د خلکو بیړه تباه. صوبائی وزیر اعلی چغې وایي ما هدایت کړی دي بجلی به اوس نه بندېږي. پرونه راسي د بجلی حال ګورئ څه قیامت جوړ، د اوبو حال ځای په ځای ګورئ څه حال جوړ. دا شی ستاسو عقل مني او دا ستاسو عقل کې راځي؟ د کم د ملک د وزیر اعظم جبه چې په جبه بني او خبره یې څوک په 2 پیسې نه اخلي، د صوبې د سربراه جبه په جبه نه او خبره یې څوک په 2 پیسې نه اخلي. هغه هم څه ملک خو دې ته وایي چې خبره وکړي او د کاڼي کرښئ، خبره وکړي او آرډر وکړي او د هغې خلاف وشي او په سړکونو خلک ځوړندي سر لاندې او خپې پاس. نن ستا د ملک حال وګوره، یو محکمه وګوره چې هغې کارکردګي چرته د سړیتوب، یو محکمه د ملک کروڑونه روپۍ په سړک ولګي، په 2 ورځ پکې غارونه شي. ټلیفون نظام دی وګوره، ټلیفون نظام ټس نه مس نه. ډویژنل انجینیر ته ووایه خټي خټي خټي، جی ایم ته ووایه خټي خټي خټي، مغاړت خوړت جوړ دی. ښځې دي او چې جینکۍ دي او چې کونتربازي ده او چې یو مرداري ده صاحبه په هر ځای کې جوړ. هسپتالونو کې وګوره، دفترونو کې وګوره، ټلیفون اسچینجونو کې وګوره. دا ملک دی. کوم ملک چې ښځه او سړي یو ځای کار کوي هلته دا تصور نه وي چې دا ښځه ده. دلته خو تصور دلته داسې دي لکه سپي او سپی چې یو ځای کار کوي. نو سپي او سپی یو ځای کار کولی شي؟ هغه ملکونه دي، هغه خلق دي، هغه مهذب قومونه دي، هغې سره د ملک درد دی پړه کې. تاسو سره د ملک درد دی، ول تا اسپتال ته ورشه د نرسانو سره ستا د مریض درد دی پړه کې. استن ورته څنګه وایي، زخم نه پټای څنګه راکاږي. ټوله ورځ د کمپاوډرانو او ډاکټرانو سره سال جوړ دی په دې اسپتال، سال جوړ. هیلث منسټر په غبرګو سترګو ړوند دی، هغې ته پته نشته. ویني نه هغه چې شاره رواني اسپتال هم صفا شي او ټول ځای په ځای ولا. دا خو
د ملنګۍ لباس اغوسته پکار دي، ځان زخمی کول پکار دي، او بیا اسپتال ته تلل پکار دي. بیا به د کیجوالټۍ حال هم درته پته ولګي او د نرسانو حال به هم درته پته ولګي، او ځان مسافر کا او زخمی کا او په کیجوالټۍ کې ځان وغورځوه چاله زخمی ما، او یې دې ته وزیر اعظم یا یې دې وزیر اعلی یا یې دې لوی سړی او ځان سره دا چلو کا، بیا د اسپتال حال وګوره چې اسپتالونو کې سال جوړ. نو زما عزیزانو خدای ډېر ښه کوي چې څه در سره کوي، ډېر تاسو پوه شئ، ډېر ښه کوي. الله ظالم نه دی او ډېر لوی منصف دی. هغه دې قوم ته ګوري او هغسې ورسره چې څنګه قوم دی دغسې ورسره خدای ټولې فیصلې، جیسے روح ویسے فرشتے. یو سره باټینګن ارزان دوی نه دي ارزان کړي، هغه شوي داسې دي چې خریم نه خوري، نو په 2 روپۍ کیلو. تاسو پوه شئ؟ نور به انشاءالله خاورز نه ګورئ په دوربین کې. بیانونو والا بیان ورکوي دي افطاري ټایم کې بجلی نه دی بندول پکار، د افطاری ټایم کې بندول پکار، د پېشمنی ټایم کې بندول پکار دي چې وریته شي. نه بیان په اخبار بیان خو بار څوک ورکي، نور ایمان پیدا کا په بیان نه کیږي. ایمان پیدا کا، غیرت پیدا کا، د دې شاهانو گریوان تلاس واچوا چې د قوم مرګندانو د قوم وخه تیکو خړلو والاو ولې د قوم او د ملک سره ظلم کیږي او زیاتېږي. ولې د آسمانی افت په لپیټ کې د ځان تماشې وو. شیخ عبدالقادر جیلانی توې زما دا عقل کې نه راځي. هغه ورته وی چې ولې ستا عقل کې نه راځي؟ وای نه راځي چې نه راځي زه خپل کار. خو لوی سړی او د لوی خلقو لوی لاړو چې لاړو کور ته لاړو ښځې سرخه کوله ورته وی سړیه ته خو ډېر زر راغلی ویت سے لگیا دے پہ جماعت کی یو منٹ کی معراج تلاڑو دالاڑو میں چھ زما عقل کے خدا ناراض بس ہم داسې تیرا پاسې دم اوران خزه ورته وخت لا ډېر دی دا منګي والا او دي سین نه لګي او براوړه کټوای مټوای په سین تتلې ده او بو پس ګرمي وا خیال کړي چې لګولام با او چې جامي وېستې دي او سین تا ور ټوپ کړی دي سین ولا یو ټیلا ور کړی دا هغه غاړه غرزولې چې هغه غاړه غرزولې چې ځان ته ګوري خزا شوی چې خزا شوی دا نو یا لیکړی چې دا څه چلو یو دوبی لګیاو د سین په غاړه جامې وینځلې هغه چې کتلی چې هوی دا خو خزه ده او بې ایجابه ده هغه زر صادر راوړی دی په د پاسه اچولی دی کور ته یې بوتلی چې کور ته یې بوتلی ده شپې ته تپوس کوي چې دا څه چل دی هغې وی بس زنانه وم او مسافره یم څوک مې نشته او د شرمه ویم نه چې زه خو سړی وم دا چل را سره وشو دا د شرمه نه و پخوا به دا خلقو ته تعجب کېده چې سړی څنګه ښځه شي اوس په پاکستان کې به هم دا یقین هم راغلی ځکه چې هر سړی ښځه ده که خیال وکړي تاسو په دې بازار کې صدر روډ باندې مازیګر ټایم کې وګورئ والله کې وپېژنئ چې دې کې ښځه کمه ده او سړی کې
د پنجاب د وزیر اعلی شکل په اخبار کې وګورئ که تاسو وپېژندو چې دا ښځه ده که سړی دی په مخ مې بالکل داسې صفا چیت مخې دی لکه دا پخه ښځه شرمېدل یا قومه ښایسته خلک هم خدای نه درکوي چې چېرته اړخ هم خوشحال شي چې داسې ورته یوسف علیه السلام چې څه وخت کې قادسالي راغه نو بادشاه ورته ویل څه به کې دا خو به شپږ میاشتې قحطي ستا په دې ملک باندې ورته ویل بادشاه غم مه کوه زه به په دې خپل جمال باندې دا خلک شپږ میاشتې ماړه ساتم نو د یوسف علیه السلام په دې مخ به نقاب پروت نقاب به پې پروت و سار به چې نقاب لرې کو د دنیا به ورته وکته نو بېهوشه تر ماښامه به په سرور کې ګرځېده ماښام به بیا ورته مخ وښوده ټوله شپه به بیا په سرور کې تېره شپږ میاشتې بې روټۍ او بې خوراکه په خپل جمال خلک ساتي د ملک ښایسته سربراج شي هسې چې ورته وګورئ د سړي روح خوشحال شي دغو ته چې وګورئ روح خوشحال څه چې الټای به درځي چې دا مې لا څه بلا وکته ته به وایه پادیرو کې هغه شلانډي نه دي هغه سمسرۍ چې ورته وایي چې دغه بلا مې وکته خدای به دا خدای شمول قوم نو اوس دا سړی دا ویم نه چې زه خو سړی وم د شرمه غږم نه کوي بس دا دوبیم ښځه نه وه بېګالی مولا راوستی غوټې نکاح کړی چې زه لا وارثه ښځه ده بس واده شو 12 کاله دوبي سره تېر کړه او 12 زامن یې بیا یو ورځ ښځو سره سیند غاړې ته راغلې ده ګرمي ده چې راځئ چې ولام دیم جامې ویستې دي لامبي چې لامبي صاحب بیا وله سیند تیله ورکړې ده د سیند دیغه چې ګوري د ده منګی هم پروت دی او د ده جامې هم منګي د پاسه همغسې پرتې 12 کاله مخکې چې کومې جامې دې ویستې وي زرې ورمنډه کړې جامې یې چولې دي او منګوټی یې ډک کړی دی او کور ته راغلی چې ګوري ښځه همغسې سرخه کوي لګیا ښځې ورته ویل دومره زر رالې ده ورته ویل بیړه دې غر کشه زر چېرته رالم زما خو په زامنو راوړوم بنیاد ووته زر رالم منګی کې خو جومات ته یې منډه کړه چې جومات ته یې منډه کړه چې ګوري شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په منبر ولاړ دی او مغسې لګیا دی چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دی ورته ولاړ ورته وی یا شیخ صدقتا یا شیخ صدقتا اے شیخ والله چې رښتیا وی الله کولی شي چې د سترګو په رب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوځي الله کولی شي چې د سترګو په رب کې الله په خپل دیدار او په خپل هم کلامه باندې مشرف کی الله کولی شي منځ شو مانځه نه رستو حضرت شیخ ته ورنږدې شو لاس یې ور ویلکه څه چلو ته خو ډېر په غوسه وتی وي بیا راځي قصه یې ورته تېره کړه وی داس چل را سره وشو وی ښه تا وی چې زما عقل نه مني نو وی ما خیال وکړو چې دا ستا عقل تا ته وښیم چې ستا عقل به تا نه مني په دې خبره پوهېږئ ته به څه او ستا به عقل څه ته به څه ستا به فهم څه تاسو خیال راغی اوس زمونږ ملک دی دنیا پکې داسې ده دا شی زما عقل نه مني دا شی زما ټیک ده چې نه مني نه مني بس زما عزیزانو عرض دا وه چې دا د بیبي مریم کرامت و چې په اوړي کې به د جمي میوې ورسره پرتې وي او په جمي کې به د اوړي میوې ورسره
نو کرامت وی عزیزانو خلاف عادت د ولی پلاس یو کار سره. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا دیر لوی سره د زامنو دوا داغي استادو مولا طاهر نامه د زامنو تبع قرآن خود. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یو ورځ په مراقبه کې ناستو لوح محفوظ باندې نظر پریوت. په لوح محفوظ ګوري چې مولا طاهر چې دا شقی لیکلی شوی. شقی مانا بدبخت. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ډیر زیات خپش چې دا خو زما د زامنو استاد دی او ډیر لوی سړی دی او په لوح محفوظ کې یو سړی بدبخت لیکلی شوی نو د دې نتیجه دا چې دی به ایمان د دنیا نه کېږي. نو ډیر خپش. مجدد الفسانی وایي چې ما ته د خپلو بزرگانو یو شعر آیات شو چې د نیکانو خلقو په دعا باندې الله تقدیر امرت کوي. تقدیر کی بیا دو قسم دی، یو تقدیر مبرم دے او یو تقدیر معلق. تقدیر مبرم چې دے هغه د اچا په دعا نرد کی او تقدیر معلق چې دے هغه د اولیاء او د بزرگانو په دعا رد کی. بیا تقدیر مبرم کې دو شقه علماء جوړ کړی دي. بهرحال مجدد الفسانی وایي چې ما دعاګانې شروع کړې. دعاګانې می شروع کړې چې خدایا ته د دا شقاوت یا الله په سعادت بدل کړي. څه شی وکړي؟ دا شقاوت په سعادت بدل. تاسو د روزه کې دعا چې کوئ د ماښام روزه ماتي نه مخکې دعا کوئ. بچی دا ټول ځان سره کېنوئ او دعا وکړي چې خدایا زما شقاوت په سعادت بدل کړي، زما بدبختی په نیکبختۍ بدل کړي، خدایا زما کمبختی په نیکبختۍ بدل کړي، خدایا کمال دی جهنم فرض کړي، خدایا په جنت بدل کړي، خدایا اخره خاتمه می په ایمان کې. دا دعا ځان ته کوي. دغه وخت کې د الله خصوصی رحم او کرم چې دی هغه سړی ته متوجي. مجدد الفسانی وایي چې ما دعاګانې کولې څه زمانه پس مې چې بیا مراقبه وکړه نو په مراقبه کې مې بیا چې په لوح محفوظ نظر پریوت نو ما ولیده چې هغه د مولانا طاهر شقی لفظ چې دی په سعید بدل شوی. د شقی په ځای سعید لیکلی شي. دا واقعا تفسیر مظهری کې مولانا ثناء الله پانی پتی د یمحو الله ما یشاء قرآن کې چې راځي د دې په ضمن کې یمحو الله ما یشاء، الله محو کوي هغه چې د هغه رضا وشي. نو تقدیر معلق الله د بزرگانو او د نیکانو خلقو په دعا باندې رد کړي. نو عزیزانو دا هم کرامتو د مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې د لوح محفوظ شقاوت چې ده د په توجه په دعا باندې په سعید بدل شي. او نر دی ورپسې نه خزي پات اوس را بیا بصری غوندې خزه به زه چرته پیدا کم. رابعه بصری خزه وا په نیمه شپه کې به راووته بار اسمان ته به یې کته د بلډینګونو والا ته به آواز وکړو چې جاگلا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے
افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے. ویښ شو بدبخته د دې اسمان سوري لاندې تر قیامته پورې به اوده پروت بیا د خاورو د سوري لاندې. دا ښځه وه. او زمونږ ښځو ته وګورئ، یو هغه ګډې وي چې لمې وي، یو بېلمه ګډې وي لکۍ والا. زمونږ ښځې بېلمه ګډې دي، لکۍ به شڼئ او په دې بازارونو کې به داسې هڼ هڼ کوي. په دې بازارونو کې ښځې اله اسلام کا کام هغه ورځ یو وزیر بیان بیا وزارت را روان په شرمونو شرمېږي. اسلام کار به تیز شي او کې ډېر به تیز شي، تیز به شي. دا بېلکۍ ګډې چې دي دغه به د اسلام کار تیزوي په دې ملک کې. پرون دی چې سلامي اغسته او د جینکو سلوټونه پکې وو، دا به د اسلام کار تیزوي. نو دا اوده قوم ته څه وایي؟ دې ته څه وایي؟ که تاسو کې ضمیر وی، تاسو کې غیرت وی، دا تاسو چې کوم ممبران پاس کړي دي نو دې ګریوان نه ونیسي چې پړومبې اسمبلی کې فوراً به د پاکستان قانون قرآن وي، او کنه استعفا دې ور نه کړه نو په دې خپو کې دې پړي اچو، په دې سرک دې راکړه. او به کوي داسې تالی سټو او به کوي. په دې خپو کې دې پړي اچو. زه چې چاله ووټ ورکم او زه څه وایم او هغه ونه کي چې نور وس مې پنده رسي پرتوګ به په عالم کې جنډک. زه چې اسمبلی ته ولاړم ما وی زما نور مطلب نه دی، زما مطلب دا دی چې د بجلیګر مولا د لاس فوټو وګورئ په اخبار کې چې د دې قوم د غدارانو ګریوان ته مې اچولی او دې بډه کې مې ورته لاس اچولی، پرتوغاښ یې وشنم او بربنډه کونه یې د اسمبلی نه بهر راوباسم. دا شرمېدلي او به کوي داسې. نو په آرام کښېنئ، دا په کولاندې او په دره او په پوزي راشي او ټنګه ټتا ټنګه ټتا ټنګه ټتا چې باروزې د جنت پرمټم په جیب کې وي چې مړ شي صاحبه دا ما غوندې کوڅه ډب ملا دی یاره ډېر منځګزارو ډېر منځ دا منځونه د کپره اوچي ته چېرته چاله حق خبره کړې وه. نه جي دا کار خو یې نه شو کول. په آرام کښېنه، په دې نه خلاصي. دا یاد لرئ ضمیر پیدا کوي. وہی جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اڈے سے رحمت اللہ علیہ با بادشاہ سره جګړه وا په حوالات کې به واچولو چې وا به چولو سار بچرا پاسې دو بیا به جمعات کې ناس کو هغه زولنی او هغه جنگلی اب ماتي وي د جیلو دی براغلو جمعات کې بناس. زمونږ نه ذوق شته او نه یقین شته. زما عزیزانو عرض مې داو چې بیا بم څه زمونږ د ژوند د اړو پیشو جوړوي خو که مونږ کې دا اهلیت هم وی چې په یو سیم سوچ کول، سوچ دا اهلیت هم ممکن نشته چې په یو شي سوچ. نن سار را روانو ما کور نه دخ یو سړی راغی، جی کیا مصیبت ہے؟ مال کیا ہوا ہے؟ ایک ملا ننگا مسیح تے جنازہ اتھے اریان دریان پیو ہے. الکه څه چل دی؟ خلق ټول ولاړ دی او ملا نشته چې د مړي جنازه او داس خو مې په منډه وکړو په جومات کې ورپسې ورغلم. خدای قسمت خو چې چرته مولای پیدا کړو او دا دلته د پیپونو کارخانې سره دی ادیره نو به د ډېرې غصې نه ایثار نه شم او واپس ترې رالم چې دام قوم او دام خلک
جنازه پیښه ده 2000 کسان ورسره دي چې مولا نشته د مړي جنازه څوک نشي کولی. نو تاسو باندې څه چل شوی چې یو قوم د قوم دومره پریوتی دومره نااهلی چې د مړي جنازه قدر نشي کولی. جماعت تراله 2000 کسان یې امبولا نشته تاکہ دا اہلیت پا 2000 کسانو کی نہیں چی یو پا کی مخ کی شی و منزو کی دام قوم دی دام بنی آدم دی اس خپا نشی کتاسو کی یو تاوی اما چال کرتا دا مڑی جنازہ کے نصب ہوئے پا کے یو ام در کی نشتا سرون خو خوزاوی دا سے اشتا در کی ہونا سوچ پا دی جماعتونو کی ملیان لگیا دی صاحب ترجمے کری که دا ورته وخایا ترجمه عوامو ته ترجمه کول څه مطلب دا ورته وخایا چې مړی پیښ چې جنازه به څنګه کوي او دست نه تیمم به څنګه وهي جمع وخت راغی مولا نشته مخکې به مونځ څنګه کوي دا ورته وخایا. دې قوم له دا چل نه وي بھئی خدای ته وګورئ دار شي ټریننګ کوي پولیس کې برتی شي نو لار شي شپږ میاشتې لیفت رائټ اباؤ ټرن مار ټایم ها مړو قرآن التدر کی پانګو کې چراشه دلته چې کده پلار دا سر وهلیم وهې به هاجي بابوګیره ټریننګ اسسټنټ دی ولګي په کلونو لګیاي دکانداری وګورا وغیرہ وغیرہ دا ټریننګ دیونه کو چاله کر راځي ما په سیولس کا سودري گئی او اصل لرګې مخ کې سملولو چې مړی پیښ شي دی جنازه به څنګه کوم دام کړی دي چې راځي را پسې او څوک سودري گئی زمخ کې ودرېګم قرات به وایم ما ته ګوري چې غلطي خو نه کوم دا ټریننګ دی کړی یا په یو جمعات کې دا ټریننګ شروع شوی یو قلقلا خان مونوي چې او مقتدیانو خدای مرک راشي یو کس مخ کې شي زدر پسې ودرېګم سهار مونږ ور پسې وکم ماسپخین مازیګر ماخام ماسختن دا مقتدیان ټول ټرین کچ مولا نه مخ کې امامتي بدا سکے کړم دی په کم جمعات کې یا ما درته ویل دي یا تا ویل دي چې راشه ما پوي خو کپد جنگ شروع شو د جنگ مز درځي چې محاذ جنگ کې الته توپې مخړمبيږي او د مانځه ټیم راشي ته په محاذ جنگ کې مونږ څنګه کې دا چل درځي نازیزانو خدای خپکه گئی ما د دنیا خبرم ډېر زده کړي اور څه درځي تاسو په سړی پورې لکای و تاړي چې د ځان نه لري کوي هغه بیړه به تباہي بس تسبیح دم پلاس کی بل سره بغوګو جنگې د شرارت خبره بم کې جمعات نه بم روزي بل سره بغوګو جنگې دوه په جنگم کې حاج لبم تله چراغله پوکم اجي صاحب بم در نه جوړي وغیرہ وغیرہ خدا ټریننګ دې چره ونکه چې مون سمره اهم شي سمره آسان شي علماء راونی سي چې راځي ما سوتن مو چې مونږ به د جمع ټریننګ کوو چل بس دکو دا ټریننګ نه چې هغه ورځ پیر پګاړو بیان ورکړو چې کوړه دور چې د رسول الله کړو په شرط هم تړل نه پیر پګاړو مال چې دا پیر وینو د ته پګاړو بیا ویل پګاړو څه معنا زکه چې د کوړه دور رسونه کوي او شرطونه په لګي نو هغه له رنگ ورکو چې پیغمبرم دا کار کړ ان لله و انا دین زیات بدبخت قوم او بے ضمیر قوم به بل څه کې دی چې دام د ملک مشر عرض داو چې د ابراهیم علیه السلام انی اذبحک باندې چې کوم سوالو دا دومره تفصیلات می پاغې درته وي باقی به بیا شي واخر دعوانا ان الحمد لله